چاوی یو پیر مونږ ته وی چې تبلیغ کار د علماو کار دی نو دی غلطه ویلې ده تبلیغ کې دوه قسمه یو خو باریکې مسالې اختلافي هغه خو د عالمانو کار دی او یو څرګندې خبرې راځه هلکه مونځ کوه دا خو تم کولی شي زم کولی شي زکات ورکوه حج کوه نو دا تبلیغ خو هر مسلمان به کوي او هر مسلمان باندې دا دعوت د فرض و فرض دی څوک ناست دی مونځ نه کوي ته ورته وایې راځئ وروڼو مونځ وکړه او باریکې مسلې او اختلافي او دا هغه خو خود د عالمانو کار دی خو د هر سړي کار نه خو موجوده تبلیغ ډېر لوی کار کوي او خلقو کې پویه پیدا کړه شکر دی او موږ ورته دعاګانې کوو چې څوک د جمعې تیاری کوي هغه وخت کې وفات شي او د مانځه نه پس وفات کېدو له اعتبار دی ښخېدو له اعتبار نه دی چې کوم وخت سړي سوځي او دی د جمعې شپې او د ورځې کې راغی خیر دی که دفن یې وروستو شي د جمعې شپه شروع کېږي د زیارت د جمعرات د ورځې د نور ډوبېدو نه د جمعې د ورځې نور ډوبېدو پورې ځکه شریعت کې شپه مخکې د ورځ ورپسې وروسته دی په شریعت کې 12 ماښام تاریخ بدلیږي او سعودي عربو کې دا نظام دی هلته ماښام سره 12 بجې او تاریخ بدل شي زمونږ دلته دې ته د انور حساب وایي د انور شواروس پسې دوی روان دي نو دا 12 بجې د شپې تاریخ بدلیږي او هغې ته د سپومې حساب وایي نو سپومې د ماښام نه حسابېږي نو چې د ماښام نه پس د جمعرات پرست او د جمعې د ورځې ماښامه پورې دې وقفه کې څوک وفات شو دې د جمعې په شواروس کې داخل دی چاوی زمونږ په کلي کې ماشوم مړ شو امام پې تلاوت ونه کړه خو یې وکړه دا ضروري خو نه ده نه په هر خبر تلاوت ضروري دی په لوی سړي پسې ضروري نه ده او نه سنت دی یو صحابي عمل دی نو چا پې الف دا سورت بقره دا ړومبي آیتونه وروستي پې ووایي نو دا عام عمل نه دی راغلی ښه عامو صحابو کرامو نه دی کړی او نه دا ضروري خبرې دي او ماشوم خو ګناهګار نه هغه د مسلمان بچی نیغ به جنت ته ځي دا جنتیان وی شهاب ملک او سارا جنې دوی رضایي رونه خویندې دي نو د شهاب رور د هغه بلې خور د مشر خور سره نکاح تړلی شي که دې کې فرقونه یې ښه که د دواړو د پردۍ ښځې تېرودلي نو صرف د دې دوو کسانو نکاح بنده ده نور روا دي د دې جنۍ او د هلک بنده ده دا جنۍ د دې هلک رور سره هم نکاح کولی شي او دا هلک د دې جنۍ نورو خویندو سره هم نکاح تړي او که د یوې مورې رودلي د هلک د مور نو جنۍ د هلک په ټولو زامنو بنده ده او که هلک د هغه جنۍ د مور تېرودلي نو په هغه هلک د هغه ښځې ټولې لوریانې بندې دي ځکه دا د هغې ښځې لور شو نو دې کې مختلف صورتونه دا سړی دی بیا راشي ماله چاوي بعضې خلک دی اجامه لینایانو ته دمکې ورکوي او په باړه کې دا راغلی دا قمقل دی دا دمکې او په زور چا باندې کول دا دین بدناموي دا قمقل ځان ته به طالبان وایي دا کار بند کړې هلکه تا ته دا ډګري چا درکړی دا حق چا درکړی دی دا خو د قوم د مشرانو یا د حاکمانو کار دی چې کوم ځای کې حکومت وي نو د حکومت کار دی او چې کوم ځای حکومت نه نو د ملکانو مشرانو هغه هم د علماو په مشوره به کوي داسې نه چې 2-3 کسان چې د چا په دکان ورشي چې دومره پیسې راکړه موږ جهاد له ځو قمقل بچو دا خو دین بدناموي یا د نوي دکان ته ورشي چې بس کار پرېږدی نو دا بېوقوفه دي دا طریقه نه ده د امر بالمعروف ټیک ته په خوږه طریقه نصیحت کولی شي خو ډنډې په زور دا د هر چا کار نه که بینک والا درنه زکات کټ که ستا زکات وشو دوباره زکات ورکول په تا نشته
نکاح په وخت کې چې کوم آیتونه لوستي کېږي خیر دی که ترتیب یې بدل شي که دغه خاص الفاظ هم بدل کړي نو هم کېږي نکاح خطبه سنت ده فرض نه ده د نوح علیه السلام څومره عمر و 50 ته پاسه 1000 کال عمر او خخ په لبنان کې دی لبنان کې یو علاقه ده هغې ته صف الجبل وایي د غرونو منځ د یو معیاره ده هغې کې خخ دی او قبر یې دی او په قبر باندې اسماء حسنا لیکلي شوي دي چاوی چې زناکار توبه علی قبلیږي چې سولی شي نه دا دروغ ویلی دی که ځان له څوک ته خبر نی او توبه وباسي خدای پاکي ګناه معاف کوي خدای د هرې غټې ګناه د بخښنو وعده کړې ده وی که زه غواړم زه به یې بخم ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء خدای وی شرک نه بخم او د شرک د لاندې چې څومره ګناهونه دی زه بخم دا چاته حق نشته چې پردې سړی دی وی او سنګسار کوي دی توبې قبلیږي ښه چا نه یو غلطي شوي پټ دی چا ځان نه شرموي پټ دی خدای پاک ته شراب یې څښلي زنا یې کړي بل څه جرم یې کړي به خدای ته یې توبه وباسي سنګسارول او کوړې اچول پې ضروري نه دي هغه که حکومتونه و ګوان پې موجود شو شرعي طریقه باندې نو هغه د حکومت کار دی د عامو خلقو دا کار نه دی چې په بل له دې سزا ورکوي دې نه خو به افراتفري جوړه شي هغوی به راشي دې سړو له به سزا ورکوي د دوی پلار به ولي رونه به ولي سړی چې خپله لور په زنا وویني نو د ده ته حق د مرګ نشته خپله ښځه ولیدله هم ده ته حق د مرګ نشته ځکه دی به هم جج شي هم مدعي دی هم حاکم شي نه دا د حکومت کاری چې غیر جانبداري او هغه حقیقت حال واضح کړي چې زنا هغه تعریف پې راځي چې سنګساري پکې ده او که نه راځي که سړی ښځې سره ملاستي خو دخول یې پکې نه کړی هغه سنګسارېږي نه ښکلي کړي پښتنو ته که دا اجازت وکړي نو لور یې چا سره وخاندلو مې وجني نه دا به نه کوي چاوی یو سړی یا زنانه ته تکلیف وي فرض په ولاړو کې باقي مونځ په ناستو کې خیر دی سنت دی په ناسته کې فرضو کې ورته د ناستو اجازه شته خو که همت وکړي او فرض په ولاړو کې نو دوچند ثواب به خدای ورکړي او نفل چې به په ناستو کې معذور ناجوړه سړی هغه له د پوره ولاړې خدای ثواب ورکړي چې بغیر عذره په ناسته مونځو کې سنت نفل نو نیم ثواب دی او چې د عذر سره یو کې په ناسته نو پوره ثواب دی فرض خو بغیر عذره به ته په ناسته نه کې چا د سبا په مانځه کې څه آیتونه پرېښودل خو چې دومره یې ویلي چې مونځ پې کېږي نو مونځ یې صحیح دی ښه د جنازې مونځ کې شرکت کولی شي او کولی شي خو زمونږ وطن کې خو زنانه نه راځي حرم شریف کې کوي چونکې حج له تلي عمرې له تلي نو صفونو شاته ولاړې یا یو طرف کې نو ښځه به هم جنازه کوي سړي به هم کوي خو زمونږ وطن چونکې مخبرو له ښځو تلل بند دي نو جنازې سره به نه ځي نو دوی ځکه د جنازې نیز ده ونه کولی شي او که چا نیز ده که نه زنانه که حج له به ته شوې الله اکبر وایه خورې بس د هغې جنازه وشوه ځکه جنازه کې دا دوه څیزونه فرض دي یو الله اکبر وینا یو ولاړه دا سبق پکې فرض نه دی نو که سبق نه درته موایه خیر دی او جنازې نیت هم دا دی به جنازې مونځ کوم بس الله اکبر په خولې وینا ته مجد نشته سبا مونځ په 5 آیاتونو کېږي او په کېدو کېږي خو دا د عادت نه جوړی سنت دا دی چې د سبا مونځ لږ اوږد پکار دی ویزه او داسې کوم بیا د امتیاز استاذ کې رانځي نو ته معذور یې ته ځلته کڅوړی ځوړنده کړه
او هر مانځل اودس کوه خیر دی که د مانځه په دوران کې درنه څاڅکي لاړ شي په هغې ستا اودس نه ماتېږي. سبحان ربی العلا په ځایم که سبحان ربی العظیم ووایي نو هم ټیک ده. دواړه د خدای صفتونه دي. چې پلار موجود وي د جینۍ نو که نابالغه وي نو پلار اړو تپوس ته حاجت نشته، او که بالغه وي خو پلار ته یې پته لګي چې زما لور راضي ده نو بس به نکاح کولی شي، ګوانو لیږلو ته حاجت نشته. او که شک وي پکې ځکه چې د بالغ اختیار د هغې په لاس کې دی، پلار یې په زور نشي واده کولی. نو که جینۍ وایي زه نه کوم دا سړی، پلار څه کوي که د جهان بادشاه را جمع شي د دې نکاح نشي کولی. خدای ښځې له د اختیار ورکړی. دا پښتانه ظلم کوي، لور یې پې خفه او دوی یې په زور واده کوي، نو دا ظلم کوي. بالغې جینۍ ته خدای اختیار ورکړی. یو جینۍ د حضور زمانه کې پلار چاله ورکړه، هغه راله نبي کریم ته وایي صاحب زه پلار ورکړی خو زما هغه ځای نه دی، خو ستا نکاح نه کېږي، زه تازه یم. بیا هغه بیبي راله، خنسا د هغې نوم دی، وی زه اوس راضي یم خو ما زنانو ته دا ښودله ګورئ چې په پلارم په زور نشي واده کولی، او د ښځو حق دی د بالغ جینۍ څوک په زور نشي. نو که پلار یې ناست دی او د یقین وي چې لور مې خبره ده او راضي ده نو بیا خو اجازت ته حاجت نشته مخکې نه. او که هغه ته معلوم وي چې پته نه لګي چې جینۍ راضي ده که نه بیا یې نکاح نشي تړلی، بیا به د جینۍ نه تپوس کیدی شي. چاوی نن سبا سیډیګانې راغلی دی چې هغې کې د عذاب قبر او د مرګ د فرشتو قصې چاپ کړي دي. دا ټول دروغ دي. د دې ګوری ما دا فرضي خبرې دي. سا والله به د پیغمبرانو ډرامې راشي، لکه بعضې ملکونو کې شته ځناور دي بې عقله، د صحابو د پیغمبرانو تصویرونه راولي او قصې پکې جوړوي. د عربو ملکونه په دې کې ډېر کمزوري دي ځناور بغیر د سعودي عربو نه. چې هغې ما خو د پرچو امتحان ورکړو، خو د انټرویو زباني امتحان لپاره مې پیسې ورکړې دي، اوس پې ډېر خفه یم. خدای ته توبه وباسه. دا ده چې په دروغو چې امتحان پاس کړي نو په هغې نوکریم ټوله ارامه ده. جعلي سند باندې دا ممبران ځان پاس کوي او کونسلران ځان پاس کوي. که ملا کړي هغه هم حرام خور دی، که حامي سړي کړي هم حرام خور دی. جعلي سندونو یا ځان لوالي نو په هغې چې څومره د ممبرۍ پیسې علي پې ټول داسې دي لکه د خنزیر غوښه. دا خو په دروغو ځان پاس کړی. چاوي یو څیز مې د کال په نیت اخیستی دی، خو هغه راته ویلي وو که کال کې د پیسې رانه کړې جرمانه به درنه الم، نو جرمانې حق شته. چاوي په اخبار کې د بواسیرو علاج یې دا لیکلی و چې یا علي دې په اوبو دم کړي او بیا به دې ټیک شي. دا خو مشرکانه لفظ دی. علي صاحب ستا په لاس کې د هغه په لاس کې شفا ده نه. غلخور دې د اخبار ته چې دا ورکړي د انسان نه به امداد نه غواړئ. یو خو جمدي انسان چې ډوډۍ راکړه چای راکړه جدا خبره، یو وفات شوی انسان نه به آواز ورته کوې نه به ته نه. علي صاحب تا نه خبر دی، نه ستا شفا په لاس د هغه کې ده. شفا څوک ورکوي؟ والذي یطعمني ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم علیه السلام وایي زه چې ناجوړه شم شفا راله خدای راکوي، او زموږ د عقیده ده لا شفاء الا شفاء، شفاء لا یغادر سقما. علي صاحب ته پیر بابا ته یا بل ګوټ ته پیر دغه ته اواز کول دا شرک دی. نه ستا اواز اوري نه د هغه د خیر مالک ته نه تا ته را رسېدی شي، نو د ځان نه دا وهمي خبرې
دا د قمقلو پیرانو زناورو جاهلانو او دا قمقل امامان او دا زړې پودړې ښځې دا په دې قوم کې روانه. نو دا شرکي الفاظ هر چا چې اخبار کې لیکلي دي پام کوئ. یا الله وایه یا علي ولې وایه. علي خو انسان سړي وجلی دی دروازه کې ورته سړی ولاړ وي مړی ځان نشي خلاصولی او تا په خلاص کې او حضرت حسین نه قربان شم د هغه نه سر پرې کېږي کربلا کې خپل زوی نشي خلاصولی استاد یې مردار د نسوارو ډکې خولې له به رارسي جاهلانو. نو عقیده کې به ډنګاډول نه یې صاف عقیده به لرئ چې دا کارونه خدای پاک وایي وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله. که تکلیف درته ضرور رسېږي د هغې لرې کوونکي صرف خدای دی او که خیر درته در رسول غواړي څوک یې منع کولی نشي. صورت یونس 11 پاره کې آیات. نو د خیر و شر مالک صرف خدای دی او خدای ته به آواز کوي هغه ستا آواز هم اوري ستا د خیر و شر مالک هم دی. د مور په سینه کې دا چا پیدا کړي دي ستا دپاره او د مور په خېټه کې چې وي د روزې انتظام درله چا کړو او دا ښکلې سترګې ګلالۍ او دا غټه مزېداره پوزه دا چا در کړې ده او باران د چا دی نور د چا دی سپومۍ د چا ده کائنات د چا دی. هغه ستړی شو انسان ته آواز کوي. خدای پاک وایي ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه وهم عن دعائهم غافلون. دا هغې سړي نه به زیات ګمراه بېوقوفه احمق وي چې داسې چاته آواز کوي چې نه آواز اوري نه د ده د آواز نه خبر دی او نه د خیر و شر مالک دی. د هغه نه لوی ګمراه لوی زناور او قمقل څوک شته. دا شپږشتمې پارې سر ده. ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه وهم عن دعائهم غافلون. مړو ته به آوازونه نه کوئ نه به د مړي نه سوال کوئ. چاله پیسې ورکړي چې ماله منافع راکوي د بینک په کاته کې اچولې دغه سود دی ښه په پیسې باندې پیسې اخیستل سود دی. زندیق چا ته وایي؟ زندیق تقریبا منافق ته وایي چې په خوله یې څه وایي خو منافق دا وایي چې په خوله یې وایي او زړه کې یې نه مني. او زندیق دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث په ښکلو احکامو کې د ځان نه تاویل کوي. حج څه ته وایي؟ حج وایي کانفرنس ته وایي. نو که کراچۍ کې دی که اسلام آباد کې دی که خلاص. او مونځ څه ته وایي؟ مونځ دا سهار وختي ورزش ته وایي چې د سین ځکه سولوین وایي کناټو خوځولو ته. نو چې سهار وختي د سین غاړې ته وځې ورزش وکړې بس مونځ ادا شو. الله څه ته وایي؟ مرکزي حکومت ته د هغه طاعت به کوې بندوي. او رسول څه ته وایي؟ صوبایي حکومت ته. نو داسې خلقو ته زندیقین وایي. زه خو مونځ منم خو مونځ سهار وختي ورزش ته وایي زه کوم که نه. او زه حج منم خو حج کانفرنس ته وایي زه کانفرنس کې فلان کې شامل شوم. نو دې ته زندیق وایي. دا کافر یې قطعا. په لاس که چا د مرغۍ نه سر کټ کا مردار دی. کمسې د ښځې باندې سپړدل ضروري نه دي د غسل لپاره خو چې ویښتې دننه څرمنې ته ورسي اوبه به داسې واچي 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 چې اوبه دننه یقین یې راشي چې څرمن لمده شوه نو خیر دی که کمسې نه وینځي. او که یقین یې چې اوبه ورته نه رسي لکه غوړ سر یو کلکې کمسې کړي بیا به کمسې سپړي چې لاندې څرمنې ته ویښتو ورسي اوبه ورسي. داسې لاندې څرمنې لمدول ضروري دي ښه د ویښتو وینځل ضروري نه دي. خو دا د ښځې دپاره د سړي دپاره نه. سړی به ټول ویښته وینځي ځکه سړي ته خو د خریلو اجازت دی او ښځې ته خو د خریلو اجازت نشته. نو هغه مجبوره ده او سړی مجبوره نه دی. چا وایي زمونږ کلي دا ځای کې دی چې جامع مسجد ته 3 کیلومیټر لرې دی او مونږ دا کلی دی څومره دی که 2 جوماته یې پکې غټ او یو دکان نیم پکې یا سکول پکې یا ډاکخانه پکې نو جمعې مونځ کولی شي پکې. او که نه سکول نه ډاکخانه نه دکان او 2 3 4 5 کور نو هلته د جمعې مونځ نه کېږي.
دا د میراث مسله ده، دا د بې ماله راشي. د خطبې وخت کې چنده مه کوئ، د وعظ وخت کې کولی شي. خطبې وخت کې سلام هم بند دی، چندې هم بندې دي، خبرې هم بندې دي. چا ته به دا هم نه وایي چې چپ شه. خو خطبه هغې چې د بانک نه پسې په عربۍ کې چې خطبه دا چې دی دا زه چې ناست یم دې ته درس وایي، وعظ وایي. د دې حکم د خطبې نه دی. سړی سنت کولی شي، مونځ کولی شي، تپوس کولی شي. چا وایي زما ورور چاله پیسې ورکړې وې زه یې نوکر کړی، زه نوکري صحیح کوم. نو که په ناجایزه طریقې رشوت ورکړي او ته اهل نه وې او پاس کړی نو بیا خو ښه نه ده. او که نه ستا حق و او پیسې ته هغوی غوښتې نو الا او بلا د هغې سړي په سر د هغې افسر پر سر لکه سپی چې سړي پسې غاپي او ته د مجبورۍ نه یو ډوډۍ ورغورځوې نو ګناه د سپي په سر د ستا په سر نه. نو بعضې افسران سپي رشوت خواري مردار خوار ستا حق تا ته بغیر د رشوته نه درکوي. لکه ډېر پټواریان تحصیلداران انتقال به در پسې نه کوي، ستا حق به تاله نه درکوي، دا مردار خواره دي. نو که ته حق وې لایق وې او تا نه رشوت غوښتي نو الله او بلا د هغه په سر. مانځه نه پس د رکوع نه پس دا به وې ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. زه خو دا وایم په خپله اهل الثناء والمجد كلنا لك عبد احق ما قال العبد لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا به حضور کله ناکله وی ځان لمونځ کې دې سړی وی او د جمع وخت کې به د قوم لحاظ کوي، هغه به دا مختصره مخکې چې مې ورته ووي دا به وی. دا چې څوک د رکوع نه په ګړز ځي دا زناور دي، د دوی مونځ ډېر خطرناک دی. درېو مذهبونو کې خو مونځ نه کېږي. زمونږ مذهب بالوی مونځ یې داسې دی لکه سړی چې ړوندي کوڼي لاسونه یې شلي او په ژبه چاړی، دقه مثال دی. یا د ټي بي مریض چې پوزه کې ساه وي نور د حرکت نه. نبی کریم په 12 ربیع الاول مشهوره ده، خو د مدینې تاریخ 14 او مکه مکرمه کې 12 دا 12 وفات چې یادېږي او پیدا شوي په 8 ربیع الاول. دا برته وایي ما آینده جمعه کې انشاءالله. دا خلک جوش او جشن په 12 باندې مناوي، حال دا چې 12 د وفات ورځ د 12 وفات. دا د پنجاب نه دا رایې کنې زمونږ پښتنو به دې ورځ کې خیراتونه کول. نو دا جشن هلته د غوانو جلوسي، د رکشو جلوسي، تومره جنډي شنې جنډي منظم کړی دی هلکه. نه منظم خو نه دی کړی، جشن مناو وایي د خر بچو. دا د پیغمبر تابعداري ده. د اوښانو جشن جلوس د سیکلو د رکشو دا پیران ډېر جاهلان او دا غلطو خرافاتو کې خلک مبتلا کړي. هلکه د پیغمبر طریقه منظم کړی دی. پنجابیان به عرس شریف کوي، ورته یې منځ شریف دی کړی دی. نه منځ شریف خو نه کوي، عرس شریف کوي. زکات شریف هم ورکړی نه، زکات شریف نه کو، 11وی شریف کو. 11وی شریف څه شی دا باندې د خدای حق دی که د شیخ عبدالقادر در باندې حق دی؟ دا هغه خرافات دي چې زمونږ په دې وطن کې د زړو پیرانو، جاهلانو، ملایانو او زړو ښځو روان کړي. شیر علی نوم څنګه دی؟ قرآن شریف کې شیر علی نوم شته. د حضرت علی صاحب نوم علی دی او کنیه حیدر و مور ولا حیدر نوم خیدو. حیدر زمری ته وایي. نو بهادر هغه د خیبر په موقع کې یو کافر سره مقابله کوله، د هغه مرحب نوم پهلوان بهادر راووت. علي صاحب حضور پاک وی علي ورشه. نو علي صاحب د بدن نه لږ دغه ټیټو او دا بنا، نو دا مرحب ورته وی تعرفني خیبر بأني مرحب شاک السلاح بطل مجرب. ټول خیبر ما پیژني چې زه مرحب او مسلح پهلوان یم. جنگ کې به ګورئ بزدلي نه کې نه به عاجزي کې. نو علي صاحب ورته وایي انا الذي سمتني امي حیدره کلیس غابات کریه المنظره.
زه هغه سړی یم چې ماله مور نوم د حیدر ایښی دی او زما شکل داسې ډروني دی لکه د زمري ببر. هغه پې غوزا وکړه، د ده تورم پرېوته او ډالم پرېوته. علي صاحب هلته چوکاټ پروت و د دروازې، هغې ته یې لاس کې او پې ویویشته او مردار یې. اتو صحابه و هغه یې لږ اوچت کړه هغه دغه چوکاټ او ده په یو ځل وویسته. نو علي صاحب نوم حیدر او کرار معنی حمله آور. حیدر زمری د زمری په عربی کې 1000 نومونه دي. عربي دومره وسیع ژبه. عباس وایي زمري ته، حمزه وایي زمري ته، اسامه وایي زمري ته، حیدر وایي زمري ته، جعفر وایي زمري ته. دا ټول د زمري نومونه. نو عربو به د حیواناتو نومونه کېښودل، لکه شاه فهد. فهد چیتا ته وایي. نو دغه نومونه مې اسامه، عباس، جعفر، حمزه دا ټول د زمري نومونه دي. د بادرۍ علامه ده. زمونږ نومونه خو ډېران شو چیتې دی. څوک وایي چې شیر علي نوم په قرآن کې راغلی دی. مو خو قرآن شریف کې دا نه دی. څوک وایي چې خدای دی العیاذ بالله. دا خو د جاهلانو خبره. کشف المحجوب د داتاګنج بخش کتاب دی، د تصوف کتاب دی. بعضې خبرې پکې کمزورې دي او داتاګنج بخش دا نوم غلط دی د شریعت د قواعدو. دا پنجابیانو ایښی دی. داتاګنج بخش ورکوونکي د خزانو ورکوونکي خدای دی که انسان دی؟ نو دا نوم یې مشرکانه دی. خو پنجاب خلک هغې سره هندوان پاتې شوي دي، نو ټول رسمونه او رواجونه یې د هندوانو دي او مشرکانه دي. گنج بخش خو خدای دی، د خیر و شر مالک خدای دی. په عقیده کې به ګورې شک شبه نه کوئ. که اولیا دي که بزرگان دي هغه خدای ته محتاج دي. چاوی شاه عبدالعزیز صاحب کتاب لیکلی کمالات عزیزی. دا خو باندې دلی نو چې وی ګورم که د شریعت د قواعدو مطابق خو ډېره ښه. دا عالم خو مبارک سړی دی، خو دا کمالات عزیزي ما نه دی کتلی. وی دا صحیح ده چې حضرت امیر معاویه صاحب د خپل زوی دپاره یزید دپاره بیعت اخیستی وټ، او دا صحیح ده. هغه بعض یو لوی صحابي دی مغیره ابن شعبه او د کوفې گورنر، هغه حضرت معاویه صاحب ته وی په جون یو کس مقرر کا، ځکه د خلقو کې اختلاف دی، ستا په جون دوی خو څرګندېږي نه، خو دا ایره ده چې اور پکې پټ دی، بیا به یو لوی انتشار په امت کې راشي. نو ته داسې وکړه چې په جون یو کس مقرر کا. وی څوک؟ وی زوی دی. وی زوی بن هغه وی نه، وی زوی کې د صلاحیت شته. جنگونه یې کړو، د استنبول جنگ هغه کړو یزید او حضرت حسنین دواړه ورونه ورسره وو، او ابو ایوب انصاري ورسره وو. ابو ایوب انصاري لوی صحابي دی، هغه جهاد کې وفات شو. نو هغه وی چې کوم ځای پورې فوج رسي ما اخري ځای پورې ورسه. نو وفات شو، لاش یې اخري ځای پورې ورسېد. خو د استنبول فتح ګرانه وه، د هغې نوم و قسطنطینیه. نو دوی ته واپس کېدل. نو د قسطنطینیه مشر خبر راولېږه یزید ته چې دا خپل مړی ملر کې کنې موږ بیا وغورځو. ده ورته خبر ورولېږه که زموږ د مړي قبر ته م ګوتې کړې نو په شام کې چې ستاسو څومره مخبري دي او ګرجي دي دا به ټولې تس نس کړو. د نرتوب خبره بس هغې والا ګوتې ورموړې. اوس په هغې لوی زیارت دی استنبول کې، او بادشاهان چې به راتلل څومره خلافت دغنو هغې جومات کې اوس هم خلک ځي، عظیم جومات اولته کې دستاربندي کې. نو حضرت معاویه صاحب د امت د مصلحت دپاره هغه دغه کې مشر او جنګونه یې کړي، تیراندازي په دې کې مشهور. دا خو جدا خبره ده چې خدای پاک سره یو غلط کار وکړي د هغې د وجه نه بدنام شو. نو هغه
امیرانو ته پخوا اوس هم عربو کې دا طرز زه چلتم چې بادشاه وفات شي د بل بادشاه دپاره بیعتونه نو گورنر په هر ښار کې مشران راځي او لاس ورکوي وی ابایعک لفلان علی طاعت الله ورسوله فی المنشط والمکره دا دعا لاس کوي دا اوټو د هغې یو نماینده دی وی زه تا سره بیعت کوم د فلانکي دپاره د خدای او د رسول د طاعت مطابق نو اوس مدینه منوره کې چې شاه سعود وفات شو زالته او شاه فیصل دپاره دغه کول نو هر گورنر سره به د علاقې مشران راتلل او لاس به یې ورکاو نو دغه شان په مدینه منوره کې گورنر و د هغه نوم مروان حضرت معاویه صاحب شام کې او دمشق کې خبر یې راولېږه چې د یزید دپاره بیعت واله نو هغه دا مشران راوغوښتل نو دریو کسانو چل ول وکړ یو د عمر صاحب زوی عبدالله ابن عمر یو حضرت حسین یو حضرت عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن زبیر چې واورېد مکې ته یې خپې وښکلې وی نه کوم او حضرت حسین چې راغی نو امیر ته وی زه خو یوازې نه یم ما سره خاندان دی او نور مشران دي نو ټول به راشي په جرګه کې نو خپې ته یې وښکلو نو د شپې ځان مکې ته ورسوم چا مروان ته وی زه ځان یې درنه
وی زمون په کلی کې د جمعې په شپه خلک تبارک الذی وایي. نو تبارک الذی وینا هره شپه غوره ده خو ځان له راغله ده. داسې نه چې امام باندې دا قرض شي او هغه امام وایي او خلک ورته ناست دي. نه، هر سړی د ځان له وایي او هره شپه دی وایي، ځکه ثوابونه ډېر دي او د قبر عذاب خدای پاک د دې صورت د برکت وجب قضا عمري په دین کې نشته او د شریعت د قواعد نه خلاف عمل کوي. خیراتونه هر وخت یې ښه دي، هغې لپاره شریعت ورځې نه دي مقرره کړی ښه چې کله م وسي، ناجایز پکې نشته. که په لاره سړی روان وي میږي ډېر مجبوراً په هغې قدم ږدي نو خیر دی. یو ښځې سره 12 یا 14 تملې کالي او آمدن یې څه زرینې، دا به زکات ورکړي که خاوند باندې زکات نشته، پدې شته. شریعت دا وایي کالي کم وساته، دومره سونه به څوک څه کړي چې کور پرته وي. شریعت د ارتکاز قایل نه دی. زمونږ دین دا غواړي چې پیسه دی خورا وری چې عمل پې کېږي، دته پې فایده ورسي، دته پې فایده ورسي. دته ما سره 50 لکه روپۍ د جیب کې میخې دي کور کې، د هغې څه فایده شوه؟ او چې تقسیم یې فقراو له ورکوي یا په کار استعمالوي په تجارت کې، نو د هغې ډېرو خلکو ته فایده رسي. نو شریعت د خزانې ساتلو قایل نه دی. نو د 9 تولو ته چې کالي ورسېد دا خزانه ده، نو زکات پکې راځي. او چې 9 تولو نه کمی، نو دا د ښځې یو ضرورت دی، نو ضرورت باندې زکات نشته. کالی دی کم کی خرڅ دی کی پکانو سکه ښځه چې خدای ښکلې پیدا کړي د ښکلې اخلاق، نو که کالی نه نو ښکلې ده، او چې بې خوند دی او د کالو نه ډکه کړي نو څه به ترې جوړ شي. تعویذګري خلک دا چې کوي د ضرر دپاره، دا خو ډېر مجرمان دي. اوسې د تعویذګرۍ پیشک وساتل ښه نه دي. دا اکثر دروغجنې، دا نجومیان، دا دشناسه، دا په بازارونو کې چې ناست دي او بورډونه یې لګولي دي. هلکه زناوره خپل قسمت معلوم کړه چې ستا به ټول عمر دا اوزلي، د بل اوزل معلومې او د خپل اوزل نه نه خبر، نو دوی له به نه ورځې، نه به په دې تعویذونو یقین کوي، نه به د ساحرانو نجومیانو له ورځې. دا د دې زړو ښځو او دا زاړه پیران او دا قمقل ملایان دا کارونه کوي. د زړه په بیمارۍ کې چې یکدم څوک وفات شي، خدای به انشاءالله د شهادت درجه ورکړي. خدای پاک دې وبخي دا بیبي چې وفات شوې ده. چا نه چې 3 رکعاته لمونځ شوي په فرضو کې او بیا 3 ته پاسي، دی به څنګه کوي؟ دې کې 2 طریقې دي زمونږ د عالمانو. حضرت امام ابو حنیفه وایي 2 رکعاته به وکړي، بیا به قیده وکړي، بیا به 1 رکعت وکړي لکه د ماښام په شان. دنه په دې طریقه تللی دي، نو چې څنګه طریقه باندې تللی دي نو هغې شان به کوي. او یاران یې وایي چې نه 1 رکعت دې وکړي بیا دې قیده وکړي او 2 رکعتو ته به جدا پاسي. خو په وروستي رکعت کې خیرت نشته، تش دی. او په اړومبي کې به وایي زما خپله د امام ابو حنیفه قول خوښ دی چې څنګه درنه تلي هغه شانتې وکړه، نو 2 رکعته وکړه، بیا قیده وکړه، بیا 1 رکعت ته پاسي. خو کېږي دواړه. چا وایي زموږ جومات ته چاروجې راوړوې، امام راته وایي پام کوه ونه خورئ، ټولې ترې راوړه. غیر الله په نوم څوک نه کوي، د خدای په نوم کوي. ښه خو طریقه ورته ښه، څوک د خیرات نه مه منع کوئ، خو یې روزانه کوئ چې کله م وسي کوئ. روا ده. د جمعې په ورځ په ړومبي رکعت کې سید الکائنات به الف لام میم تنزیل و سجده وي، او په 2م رکعت کې به سورت دهر وي. موږ خپل جماعت کې هم دغه وایو.
او دا د کتابونو د احادیثو کې په هر کتاب کې دا ذکر دا خلک امامان زمون په وطن کې تبارک الذی وي د جمعې په شپه دا نه راغله تبارک الذی هر سړی دی وي ثواب دی پکې خو د جمعې شپه خاص کول یا په امام مقرر کول دا نشته او الف لام میم تنزیل او سجده راغله دا بار کتاب د حدیث کې په عنوان دی چې سید الکائنات به د سبا په مازه کې پړومبي رکعت کې کم صورت وي په دویم رکعت کې به کم وي دا به وترو کې به کم وي وترو کې به پړومبي رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی وي په دویم کې به قل یا ایها الکافرون وي او په دریم کې به قل هو الله احد وي دا د غي عام معمولو او د ماسوتن په مازه کې به کله د سما او شقت وي دا صورت ته او سجده ده پکې دا باغ کولا زمونږ امامان چې کوم راغلي دي هغه نه وایي چې کوم نه دي راغلي هغه وایي ما پوهېده پخوا پیران هغې به د دین نه نو خبر دا زاړه رواجونه بدعت دا په هغې کې شکر دی تبلیغ راغی اسلامي مدارس راغله او د کتابونو درس تدریس راغی ښکلې خلک و هغه خو هغې به د قصو کتاب کې یو شي ولیده یا به د پیرانو په کتاب کې ولیدل تصوف هغې به څه دلیل نو حجت به نو هغې به پې عمل شروع کړو دا پیران چې جلوسونه ملوسونه به جلوس څه شی دی دا زموږ د پیغمبر طریقه ده اصحابانو دا کړي دي د هغې شاګردانو دا کړي دي دا څه شی دی جلوس هغه میلاد النبي جلوس داسې عبس کار دومره بلفونه بلول دا ټول عبس کار دی د زړه په هغه په خوشحالي دی او خو زموږ د ایمان حصه ده د هغه محبت زموږ د ایمان حصه ده هغه پیغمبر د خپل امت نه په دې خبرو نه خوشحالېږي دا وایي چې زما په طریقو عمل وکړې او د اصحابانو په طریقو عمل وکړې په جشن سي دا چې کوم خلک دا کوي که نه هغې اصل عبادات یې ختمېږي کوم قوم نه چې اصل دین رک شي هغې په رواجي خبرو خپل دین ساتي لکه د شیعګانو یا عیسایان دین د هغې نقل کوي دا څه شی دی صحابه کرامو دا کړل د هغې نه زیات عاشقان څوک وو چراغان یې کړو نو دا هسې خبرې بې فایدې نیت به یې صحیح وي محبت دی د حضور پاک په کوو خو طریقې غلطه ده هر عمل لپاره دوه څیزونه شرط دي یو دا چې د خدای په نوم یې کې دویم دا چې د حضور پاک او د صحابهو په نقشې عمل یې کې که د خدای په نیت نه نو شرک ته جوړېږي او ریاکاري او که د حضور پاک او د صحابهو په طریقه نه نو دې نه بدعت جوړېږي نو نیت خې ښکلي مونږ مسلمانان دي ښکلې خلک یې نیکان یې غټې ګیرې غټ پټکي څادرونه خو نیت یې باندې شبه نه کوو د حضور پاک په محبت کې به کوي خو طریقه غلطه ده نو هر نیک عمل دپاره بنیادي دوه شرط دي اول دا چې د خدای دپاره به کوي دویم دا چې د حضور پاک او د صحابو په طریقه به کوي چې دانی پکې نه به پکې بدي راسي بیا خو بار سړی د ځان نه دین جوړ کړي د دین اصلي نقشه خو په دې طریقه ختمېږي اوس پنجابیان دي ځناور اور شریف کو عرسی خدای مردار کا قمر میله څه شی منظم کړی د مونځ شریف نه کوم عرس شریف کو زکات هم ورکړی زکات نه کوم 11 شریف کو په دې شریفانو پسې لاړل وی پټان جانے ته رمضان جانے پټان پیش اور روزه پیش روزي بننی سي زناور اور شریف بکې قبر نه بتاويږي الکه ظالمانو قبر نه سوال کوي کله خدای نه سوال پکا قبر خدای عبرت زیاده چې ته ځان ته په مرګ را یاد کی آخرت پر آیات چې دا د خپل پاکه هستی خخره زما بسي هغه نه بسوال نه په خپل مالک نه د خیر او شر یو انیس څوک مالک نه د مرګ نه پس خدای پاک مالک خدای قرآن شریف نه وای د قصو کتابونه وای چې حقیقي لپاره به قرض نه اخلي چې پیسې در سره نشته حقیقه در باندې نشته وی ما ته یو شیعه ویلی چې زما د پلار د قبر خدمت کوه زه به 500 روپۍ تنخواه درکوم پام کوه
قبر څه خدمتي قبر ته چې دا ناستي منجوریان دا خو مردار خواري په قبر ته چې پیسې ورغورځولې لکه سیند ته چې دې ورغورځولې دا قبر خاوند خو نه لي دا خو مړي ته ځان په عبادت نږدې کې دا به نه کوي چاله یې ورکوې خدای د دې ثواب دې بزرګ ته ورسوه نو رسي او چې په قبر دې ورغورځولې دا لکه د هندوانو کار هغې دغه جوړ کړي او پیسې پې ورغورځوي دا څه شی دی او خاصې لاړې چا ونیولې چا قبض کړی دا میاګانه هم مردار خواري دغه ته ناست دي دا چې هغې بعضې خلق قبرونو کې بانګ وایي او دا وایي چې حضور پاک د سعد صاحب دا دروغ وایي حضور پاک په قبر کې بانګ نه دی ویلی او نه صحابانو ویلی دی خالص دروغ وایي قبر بانګ قبر کې نه راغلی بانګ په جومات کې راغلی چاوی یو سړي باندې مصیبت راغلی سنو ځمکې یې خرڅه کړه په کاروبار یې شروع یو بل دوست والا پیسې ورکړه ورته یې ویل دا زکات دی په هغه زکات کېږي که نه کېږي که کاروبار کې دومره پیسې وي چې د مالدارۍ حد ته رسي خو به زکات نه علي او که نه هغه پې قرض وي نو بیا یې اخیستې شي چا بعض څیزونه یې لیکلي چې دې نه وجلو نه منع راغلی هغه کې لاټوم دی سورت ورته عربیه کې وایي وجل یې نه دی پکار او میږي په زور وجل نه دی موسی علیه السلام په یو د میږو په سوړه ناستو چېرته میږي به ټک ورکړي دا بعضې غټ میږي چې نو هغه غوښه هم سړي نه جدا کوي هغه ډېر خارجونو را دې خوا شاګرد ته وایي وسوځوه دا ټوله دا ټوله سوړه وسوځوه خدای پاک ورته غوښې راولېږله چې خوړلې یو میږي دې سوځول ټول دا ولې که میږي ضرر رسوي لکه په کور کې په کوټه کې سامان او چینو داسې دارو ورته واچوي یو طرفه چې څښلي مچۍ سړی وجلی شي ملا چرچک د وجلو منع خو ماته نه ده معلومه او د لاټو د مچ راغلی یو سړی روزانه اسلام آباد ته ځي مثلا ډریور دی او بیا راځي دی به په لاره سفر مونځ کوي هلته به هم د سفر کوي کلي کې به پوره کوي چاوی د حضرت عایشې دپاره دوه رکعته نفل د وتر واجب نه مخکې دا کوي دا څنګه دی ثواب بخل خو خیر دی خو دا راغلی نه دی په احادیثو کې او زم حضرت عایشه خو ډېره مبارکه ده جنتی ده ځکه قرآن شریف کې صفت راغلی مور پلار یاد که سرکوزیه مور پلار دی کمزوري مړه دي نه زه چې لوی بزرګ پسې خیرات کوم مور پلار پسې ولې نه کوم د هغه را باندې حق نشته او د مور پلار در باندې حق دی عایشه بیبي خو لویه مبارکه ده دې کې شک نشته خو مور پلار یادوئ ښه د مور پلار حق په قرآن شریف کې ویلي شوي دي چې ضروري دی او فرض دی هم په جند هم پس د مرګ نه چاوی مونږ د مولانا تقی عثماني صاحب نه تپوس کو چې بینک میزان څنګه دی هغوی دا په اسلامي طریقه باندې مونږ روان کړی بس چې هغه ته لیکلي صحیح ده هغه یې ممبر هم دی ما ته د بینکونو د هغې نظام نه دی معلوم چاوی چې غاښونو کې د غوښې پوټې نښتي او دې غسلو کې وروستو تې پوټې راوځي غسل یې شوی دی که نه غسل یې شوی دی یو سړي ډېرې غلاګانې کړي خو اوس توبه وباسي خدای پاک یې معاف کوي بلکل خو که هغه چا نه یې چې غلا کړي هغه ورته معلومي او د سره پیسې وي نو ور دي کړي او که پیسې ورسره ني نو معافي دې ترې وغواړي
او که ورته معلوم نه او دله خدای پیسې ورکړي چې څومره غلاګانې کړي هغه مره د خیرات وکړي او دا دی وایي خدای د چا په ما چې حق دی دا د هغې په ثواب کې ته منظور کړي هغې ته یې بدل ورسې چې ده ته نه معلوم او چې معلوم یې ضرور به ترې معافي غواړي یا به وله ورکړي خپل شي قوم سبا کوم ځای آباد دی سبا یمن کې دی یمن کې یو علاقه ده هغې ته سبا وایي جئتک من سبا بنبأ یقین هلته ښار او د بلقیس بادشاهي وه او بادشاهي هغې به د نور عبادت کا او ملا هدهد دا یاد لرئ د غیب علم هېچا سره نه بغیر د خدای د ذات پیغمبرانو ته خدای خبر ورکوي د غیب کله چې خبره یې نو د اوو اسمانونو ځمکو د لاندې څیز نه هم خبر کړي او چې کله یې نه خبرې د دروازې نه بهر نه هم خبر سلیمان علیه السلام څومره بادشاهي پیریان دیوان یې ټول مسخر قرآن شریف کې دا بیان د حاضري اخیسته د مارغانو ځکه هغه باندې به مارغانو سورې کوه ای ملا هدهد پکې نشته څه شو خدای وایي وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه لياتيني بسلطان مبين دا ملا هدهد څه شو بې اجازه ته تللی یا خو به حلال کړ یا به وله سخت عذاب ورکړ یا که څه معقول عذر یې پیش کړ لږ ساعت پس راغی وی چرته وی وی صاحب یو ملک مې ولیده وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظیم یو ښځه مې ولیدله ښه بادشاهه ده او بیا بادشاهي ده سبا ښار کې وی ښه خو د انور عبادت کوي وی ښځه ما دا خط یو هغې ده زه ګورم چې ته رښتیا اوس سلیمان علیه السلام ته پته نه وه ملا هدهد ته پته ولګېده زموږ ښکلی پیغمبر علیه السلام جنګ موتی ته صحابه لیږلي چې خدای ورته ښونه په منبر ناستو او هغه ټول میدان د جنګ ورته خدای ښوده وی فلانکي جنډه واغېسته هغه شهید شو فلانکي جنډه واغېسته هغه شهید شو او سترګو نه اوښکې به دی وی اوس خالد واغېسته د خدای تورې د هغه په لاس فتح شو خدای ورته هغه ښه معراج ته تلو چې راغی بیت المقدس ته پوسونه ته کېدل ای ما خو هغه وخت کې هغې ته توجه نه ورکوله حیرانو خدای راته وی غم مه کوه زه به ورته بیت المقدس څرګند کړم حتیم کې ولاړو بیت المقدس ته یې کتل 1,500 میله نه وی څو برجې دي وی دا دي وی څو دي دا خو چې خبر نو یو زنانه تنبه وړزوله وی څوک یې وی زینب یې وی کومه زینب وی د عبدالله بن مسعود ښځه وی قرازه بیبیانو یو ځل دا دې پورې یم چې غیب علم صرف خدای سره دی خدای پیغمبر ته چې ښیي ښیي ورته او چې نه یې ښیي نه یې ښیي ورته مالک هغه دی نو یو ځل یو بیبي کره به مازدیګر کې شات ولا هغې ورکول شات و شربت نو چې دا نور خبر شو نو دې زنانو کې خو سیالي وي وی زه بس هغې سره به مینه پیدا شي ځکه موږ سره خو شات و شربت نشته وی راځئ یو چل کو قرآن شریف کې بیان دی په یو کم دېرشمه پاره کې چې تا ته در نږدې شي هغه به محبت کوي بیبیانو سره نو ته به ورته قربان ستا د خولې نه خو د کیکر بوی ځي کیکر بوی د هغه نه وخوړ پیاز یې هم نه دي خوړلی او اوږې یې نه ده خوړلی نو هغه به تا ته وایي چې ما خو شات څکلي دی نو ته به ورته وایي چې شاید چې د هغه شاتو مچۍ د کیکر په ګلونو ناستې وي نو دا ځکه پکې بوی راغلی دی نو بلې کره چې لاړ هغه ورته وایي قربان ستا د خولې نه خو بوی ځي وی څه بوی ځي وی د کیکر یا ما خو کیکر نه ده وی تا څه څکلی دی حفصې کره مې د شاتو شربت څکلی دی وی شاید چې هغه د شاتو مچۍ په هغه ګلونو ناستې وي هغه بوی به وی ښه چې دا بوی کوي بیا خو ګورې تا ته وایم زه به بیا شات نه څکم خو بل چا ته ونه وایم او حفصه خبر نشي ګوره اوس د بیبیانو د مشورې د غره نو خبر او قسم یې وخوړه چې بیا به نه څکم خدای پاک زورونه راولېږله یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله عليم حكيم وی دا ولې قسم دی وخوړ د پاک څیز نه د بیبیانو نه ذاته ګورئ حلال څیز په دا نارامه دومره سخت خطاب پې راغی
نو بیا نو چې خدای نو بیبي ته پاتې شه په یو جهاد کې او قرآن شریف کې بیان دی په 1300 پاره دوی لاړ اوس پته ورته نه لګي چې عایشه بیبي پاتې شوې ده بار ته تللې وه قافله روانه شوه چې راله قافله نو بیا منافقانو ګډې وډې خبرې شروع کړې حضور پاک ته که پته لګېده خو قافلې ته به یې چې ودرېږې دا زما بیبي پاتې ده چې راشي خبر ته نو یو میاشت وحی نه راتله او خدای پاک غصه یو میاشت پس وحی راغله نو چې خدای پاک خبرې د اسمانونو د لاندې او د ځمکو د بر ډېر خبرې او چې نه خبرې نه مارته وي د غیب علم صرف خدای سره دی خدای پاک ولکن یسر غیبی هدی من ارتضى الرسول علم غیب د خدای سره دی خدای چې کوم پیغمبر ته خیا عمروخه دا د قرآن شریف بیان نو قوم سبا پورې مرته وي چې سلیمان علیه السلام دومره بادشاه دی د یو بادشاه نه نو خبر او مولا هدهد ورته خبر راوړ چاوی مونږ د کپړو کاروبار کوي یو ډرامو والا راځي کپړې رانالي ورکوه کپړې خرڅول لوانه خو که پیږي چې د ښځو ډرامې کوي نو به پرهیزګارو سره معامله کوه نصیحت ورته وکړه خو خرڅول لوانه نن سبا د سحر او معجزې څه فرق دی نن سبا معجزې نشته معجزه د پیغمبر سره هر ګلبدین محمدین شعبدین پیران دانی دا خو به جادوګري اسی فوټوګان اغشتل ښه نه دی او شناختي کارت او پاسپورت دپاره روان دي تصویرونه فوټوګان ټلویزیون په کتو کې اختلاف دی څه علما وایي روا ده ځکه چې دا ولاړ تصویر نی دا متحرکي لکه اینکې سړی ګوري دی روان دی اینکې ښکاري یا شیشه کې ګوري خپل ځان ته یا په اوبو کې ګوري ځان ته نو دا ولاړ تصویر نی دا ختمیږي نو دی روا کړی بعض خلک د جمعې پر ورځ درود او دعا لپاره ودرېږي دا بدعتیان دي نه دا راغلي دي نه ثابت دي هلکه په ناسته درود شریف که په ولاړه درود شریف وری نو قرآن شریف خو د درود شریف نه زیات دی ځکه د خدای کلام نو بیا قرآن شریف هم په ولاړه وایه زناورو دا د ځان نه دین جوړی نه درود شریف په ناسته وایه قرآن شریف په ناسته وایه ټیک ده که په ولاړه هسې ولاړې او روانې خیر دی خو دې ته عبادت او ثواب مه وایه که دا ادب ګڼې د درود شریف نو بیا د خدای پاک د کلام ادب خو زیات پکار دی بیا هم په ولاړه وایه ها هو کوئ دا دی پیران دین خرابوي دا جاهلان پیران په زور دین کې ځان نه خبرې جوړوي که سړي نه رکوع پاتې شي نو مونځ یې نه کېږي ځکه رکوع بل ځای نه شي کولی او سجدې چونکې دوه دي نو هغه که یو دن نه پاتې شي بل ځای کولی شي هغې کې ترتیب نه دی خلاصه شریف که چا ویلي هغې کې دا ګران ځای دی والترتیب فی ما اتحدت مشروعیته فی کل رکعت او فی کل صلات دا ګران ځای دی پکې یو ځای کې دا چې جینۍ په یو واده راځي د پلار یې نه دی راځي او پلار راځي د جینۍ نه دی راځي د جینۍ رای معتبره ده ښه د جینۍ چې څه خوښ وي هغه به پلار پې جبر نشي کولی دا زمونږ د پیغمبر تعلیم دی الایم احق بنفسها من ولیها ښځه بالغه عاقله په خپل ځان زیات اختیار لري د ولی نه د پلار نه د رور نه د تره نه دی ولی ښځې رای معتبره ده ټیک ته ښځه دې هوښیاره دا د زړه کې راولي چې مور پلار خو زما خیر خوا دي
جذباتي فیصله نه ده پکار. کله یو هلک سره خوښ وي هغه به یې چرسي وخیږي، پوډري وخیږي. پرون هم ماله مسله راله، دا بعضې خلک رشتې ته ګوري او بیا د ښځې رضا ته نه ګوري. یو سړی د خپل وراره لور ورکړې ده او وراره د هغه نه وه، د ښځې نه وه خوښه. لومبۍ شپې نه یې ورته وي زما نه یې پکار، زما خوښه نه. جینۍ د حیا د وجې نه پلار چونکې ورکړې وه، نو 9 کاله یې ماله پرون مسله راوه چې 9 کاله یې تېر شو، نه ورسره نزدېکت شوی دی او نه وله نان نفقه رالیږي، څنګه به کوي؟ ما یې د هلک د والو لایق دی او دا پلار د دې جینۍ زیات لایق دی چې ولې ورکې؟ ورواره دي په تندر دې ولګي چې د هغه خوښه نه ده، ولې ورکې د جینۍ ژوند تباه کې؟ ظلم په ښځو کېږي، خلک وایي جوړې دا اسلام کې دي. نه، اسلام کې نشته. دا د جاهل شیخان قمقل خره په لور خور باندې ظلم کوي. ولې ورکې دله؟ ورواره دي چې په تندر دې ولګي. ستا لور 9 کاله ځوړنده ده، بالغه جینۍ، د هغې په زړه به څومره تېرېږي او به څومره خفه. ما وایي که زما اختیار وي د هلک به مې هلوړې ځوړند کړی چې ظالمه طلاق یې کړه. 9 کاله دې بنده ساتلې ده، نه طلاقې په رسمي طور او نه یې ښځه کې. نو دا ښځه خو وینځه غوا نه ده. او ما وی اول ظالمې پلار دی او بیا دا خاوند دی. نو ما ته یې وی څنګه وی څنګه به وی هغې وی چې هلې به یې پرېږدو چې دومره 15 لکه روپۍ راکړي. ما وی بس د هغه خدای ته خله وایي، خله کې پیسې غوستې شي، خو ظالم دی ډېر چې پلار ورکړې ده په نکاح و نکاح شریط شوې ده، اوس اختیار د خاوند دی. خو خاوند ظالم دی، نه یې ښځه کوي نه یې پرېږدي، 15 لکه روپۍ راوړی. دا معاشره ده زمونږ دی او دا د دې خانداني نکاحګانو نه جوړېږي. ماشومه به وي دا مې ورواره له ورکړه، هلکه ظالمه ستا څه تلوار ده؟ د دې به خاوند نه پیدا کېږي. بیا وروستو خفه جینۍ او هغه هلک یې هم نه کوي او په زور یې ورکوي. جرګو کې زه تللی او ما ورته ویې تاسو ته هم به قطعا به لور خور په وره کوټوالي نه ورکوئ او نه به یې د چا په نوم مقرر کوئ چې دا مې ماما زوی دی بس ور مې کړم. نه، جینۍ باندې ظلم مه کوه. هلک خو لا بیا هم بار شپه تېره کړي، نوکري وکړي، عربو ته لاړ شي، عجمو ته لاړ شي، په هوټلو کې شپې کړي. جینۍ باندې ولې ظلم کوه؟ نه چې لویه شي، عاقله شي، بالغه شي، بیا یې ورواره له یې ورکوئ، خو د هغې نه به تپوس کوئ. خدای هغې له اختیار ورکړی دی. اختیار د هغې مه ختموئ، کنی دنیا و آخرت کې به ظالمان یې. بله ورځ یوه مقدمه راله، یو جینۍ کالج کې سبق وایي، یو هلک سره تللی ده، هغه دوی به یې کوشش کړې ده د درې مسله او جینۍ په چل ول کې هلته یې نشه کړې ده او بیا را رسولې ده. وی وجنو یې ما لره، ما نه، هغې وایي ما نکاح تړلی ده او بالغه وه، ټیک ته غلط کار یې کړی دی، معاشرې سره مناسب نه وه، خو د وجلو حق نشته. زمونږ پښتانه اول د زناورتوب کار وکړي بیا یې لور خور وجلي، نو وجل هم ناروا دي او دا د مخکې نه ورکول هم ګناه ده، مجرم دی. او بیا ورواره به څوک څه کړي، د خورایي به څوک څه کړي چې هغه ستا دغه نه ستا د لور سره محبت نه، دا خو ته په خپله لور ظلم کوې. نو قطعا ماشومان یې مه ورکوه، نیک سړي ته ګورئ، ورواره به څوک څه کړي چې بدعمله ظالمي. د دې جنکو ټوله ګناه د دغه خلقو په سر ده. ما ورته وی چې کالج ته م لېږله جینۍ او غټه بالغه وه، ولې م نه ورکوله؟ چاو اتحاد بین المذاهب دپاره څه تجویز دی؟ تجویز دا دی چې یو بل مشرانو ته دې کنزل نه کوي. پاړه چینار ته څه دپاره تله؟ د جنګونو دپاره تلل که تبلیغ دپاره؟ جنګونو دپاره مه ځه، دا په باړه کې مصیبت دی.
جاهلان پیر او جاهل مولا قوم یې په غم اخته کړی دی او قوم په جګړو دی. ولې؟ په څه شي وجنه یو بل، یا باړه کې او د تیرا کې دا فکر. دواړه مجرمان دي او د دواړو ځای دوزخ دی. مردار مري ځکه څه د ایمان او د کفر جګړو خو نشته، پس چې جګړه کوي سی جنسې جنګ یو څه په خپله قامقل دی. مخ امام قوم ته دی راړی خو ښي او ګس طرف ته مړولی شي. د حضور پاک ښکلې طریقه دا وه چې کوم مانځه نه پس په سنت نو قوم ته به یې مخ کړې، او چې کوم نه پس په سنت و نو کور ته وته. د جمع دعاګانې لکه زموږ وطن کې چې رواج دی دا نه هغوی کړي دي نه څلور واړو یاران، خو زموږ دا بعضې علما کوي ځکه چې دوی په مانځه نه پوهېږي د مانځه په معنی، نو سنت یې مه ګڼئ. که څوک ځي د امام او د مقتدي تعلق تر سلامه پورې دی، سلام نه پس د هر سړي اختیار دی. که ځي کور سنت کوي، که جمع تنې سارېږي ځان له دعا کوي، د اختیار دا دی. خو موږ عامو خلقو ته د کور د سنتو نه وایو ځکه بیا ترې پاتې کېږي، نو سنت دې وکړي بیا دې ځي.